अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو نن په دغه ویډیو کې مونږه آرټیکل زده کوو چې آرټیکل داسې څیز مونږ یې ولې زده کوو او کله چې بیا زده هم کو نو بیا دا مونږه په کم ځای کې استعمالو نو او بالکل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په سکول کالج یونیورسټي کې به مونږه پارټس آف سپیچ زده کول هلته به مونږ ویل پارټس آف سپیچ ویلی کېږي ناون ته پروناون ته ایڈجیکټیو ته ورب ایڈورب کنجنکشنز پریپوزیشن انټرجیکشن او په اخره کې آرټیکل یعنی آرټیکل د پارټس آف سپیچ یو ټایپس دی یو کاینډ دی یو قسم دی بعضې خلک پکې دا حسابوي چې آرټیکل په پارټس آف سپیچ کې شته او بعضې خلک وایي چې نه آرټیکل په پارټس آف سپیچ کې نشته خو ګرانو کتونکو د دغې خبرې سره زمونږ بالکل څه کار نشته که څوک وایي چې پارټس آف سپیچ کې آرټیکل شته نو هم ټیک ده که څوک وایي چې په پارټس آف سپیچ کې آرټیکل نشته نو هم ټیک ده زمونږ کار صرف او صرف د آرټیکل د زده کولو څه دی نو او بالکل نن په دې ویډیو کې به مونږه آرټیکل په یو داسې طریقې سره زده کوو چې انشاءالله تاسو خو به 100% زده کوئ خو تاسو به د دې هم قابل شئ چې تاسو خپلو ملګرو ته په سکول کې په سوسایټي کې خپلو همزولو ته او دغسې په کور کې خپلو ماشومانو ته ډیر په اسانه زده کوئ یعنې نن په دې ویډیو کې زموږ مطلب ستاسو نه یو سټوډنټ جوړول نه دي نن په دې ویډیو کې زموږ مطلب ستاسو نه یو استاد جوړول دي چې تاسو لاړ شئ او د پښتو په معاشره کې علم خور کوي ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو زده کړه چې آرټیکل د پارټس آف سپیچ یو کاینډ دی یو ټایپ دی نو او بالکل اوس راځئ چې د آرټیکل ډیفینیشن زده کړو د آرټیکل تعریف زده کړو چې اوس آرټیکل څه څیز دی دا خبره مو زده کړه چې د پارټس آف سپیچ یو ټایپ دی خو اوس آرټیکل اصل کې دی څه څیز نو په یاد ساتئ د آرټیکل ډیفینیشن داسې دی an article as a word that comes before a noun and tells us whether the noun is general or specific مطلب دا دی چې an article is a word article یو لفظ دی that comes before a noun چې دا د یو noun نه د یو نوم نه مخکې راځي and tells us او موږ ته وایي whether the noun is general or specific چې آیا دا noun یا عام دی یا خاص دی په اسانو الفاظو کې آرټیکل هغه الفاظ ته ویل کېږي چې هغه د یو نوم نه مخکې راځي د یو ناون نه مخکې راځي او موږ ته د هغه ناون د هغه نوم په باره کې معلومات راکوي موږ ته څه معلومات راکوي موږ ته دا معلومات راکوي چې آیا دا نوم خاص دی او که نه دا نوم عام دی زه امید لرم چې تاسو به د آرټیکل په ډیفینیشن باندې پوه شوي یئ لکه څنګه چې ما وویل چې آرټیکل هغه الفاظ دي چې هغه د یو نوم نه مخکې راځي یعنی د یو ناون نه مخکې راځي او هغه بیا موږ ته د هغه ناون په باره کې معلومات راکوي چې آیا دا نوم عام دی او که دا نوم خاص دی خو ګرانو کتونکو اوس راځئ چې ټایپس آف آرټیکل زده کړو یا کاینډز آف آرټیکل زده کړو نو که چېرته هم څوک درنه تپوس وکړي چې ته ماته ټایپس آف آرټیکل یا کاینډز آف آرټیکل وایي نو صرف او صرف تاسو به ورته وایئ دیر آر ټو ټایپس آف آرټیکل یعنی صرف او صرف د آرټیکل دوه ټایپس دي هغه کمه دي نو اوس راځئ چې هغه هم په ترتیب سره او په یو داسې انداز سره زده کړو چې انشاءالله تر مرګه پورې به درنه نه هیر کېږي نو په اول نمبر باندې ډیفینیټ آرټیکل ډیفینیټ آرټیکل ویلی کېږي واضح آرټیکل مقرر آرټیکل ده د ډیفینیټ معنی ده واضح یا مقرر خو اوس د ډیفینیټ آرټیکل نه مطلب څه دی ډیفینیټ آرټیکل دی څه څیز نو په یاد ساتئ ډیفینیټ آرټیکل ویلی کېږي دته THE د بعضې خلک ورته دی وایي بعضې خلک ورته د وایي انشاءالله په دې ویډیو کې به موږ دا هم زده کوو چې دې ته بعضې خلک دا دی ولې وایي او بعضې خلک ورته د ولې وایي نو په یاد ساتئ ډیفینیټ آرټیکل صرف او صرف د دی او دا ولې ډیفینیټ دی د ډیفینیشن داسې دی د is used for a specific or particular nouns لکه څنګه چې موږ وویل دا ډیفینیټ آرټیکل دی واضح آرټیکل دی نو همدغسې تاسو په دې ډیفینیشن کې زده کړه چې د استعمالیږي د سپیسیفیک یا د پارټیکولر ناونز دپاره اوس څه مطلب دی په پښتو کې مطلب یې دا دی چې د استعمالیږي د خاص یا د معلوم نومونو دپاره کومه چې زموږ سره
خاص نومونه وي یا زمونږ سره معلوم نومونه وي، یو څیز مونږ پیژنو نو د هغې نه مخکې مونږ هم د استعمالو، او چې یو څیز ډېر زیات خاص وي نو د هغې نه مونږ مخکې هم د استعمالو. لکه فار اگزامپل که زه ووایم چې لمر ډېر زیات ګرم دی، the sun is very hot، مطلب یې دا دی چې لمر ډېر زیات ګرم دی. دلته په دې سنټنس کې ما دا ونه ویل چې sun is very hot، لمر ګرم دی. ما وویل the sun is very hot، مطلب یې دا دی چې لمر ډېر زیات ګرم دی. دلته مې د ځکه استعمال کړ چې لمر یو سپیسیفیک یو خاص ناون دی زمونږ سره، نو په دې وجه ما د سن نه مخکې ګس طرف ته د ولګاو. په دویم نمبر باندې بل اگزامپل، فار اگزامپل که زه ووایم چې the boy is playing in the ground، the boy is playing in the ground مطلب دا دی چې هلک لګیا دی. the boy is playing in the ground مطلب دا دی چې هلک لګیا دی او په ګراوند کې لوبې کوي، یعنی په ګراوند کې لوبیږي. the boy is playing in the ground، هلک په ګراوند کې لوبې کوي. نو دلته ما د boy نه مخکې د ولګاو، د مې ځکه ولګاو چې دا boy دا هلک زمونږ سره معلوم دی، یعنی خامخا دلته ما د ځکه ولګاو چې د دې هلک په باره کې ما ته معلومات شته، د دې هلک په باره کې ما ته علم شته چې پلانکی هلک دی، دا هلک زه پیژنم. که چېرته دا هلک تاسو نه پیژنئ، تاسو د یو عام هلک په باره کې خبره کوئ، نو بیا تاسو بالکل د boy نه مخکې د نشئ لګولی. بیا به تاسو وایئ boy is playing in the ground، هلک لګیا دی، یو عام څوک دی او په ګراوند کې لوبې کوي. خو دلته چې ما د boy نه مخکې د ولګاو نو ما هلک خاص کو. the boy is playing in the ground، هلک لګیا دی په ګراوند کې لوبې کوي، خو د هلک په باره کې ما ته علم شته، هلک زه پیژنم. یو بل اگزامپل به داسې وي the moon is far away from here، مطلب یې دا دی چې سپوږمۍ د دې ځای نه ډېره زیاته لرې ده. the moon is far away from here، نو دلته مې د ځکه استعمال کړه د مون نه مخکې چې مون زموږ سره یو سپیسیفیک ناون دی، یو خاص یو یونیک نوم دی. سپوږمۍ صرف او صرف په کائنات کې یوه سپوږمۍ ده، نو په دې وجه مونږه مون استعمال کړ. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ډیفینیټ آرټیکل باندې پوه شوي یئ چې ډیفینیټ آرټیکل څه څیز دی. او اوس راځئ چې د ډیفینیټ آرټیکل سره دا خبره هم زده کړو چې بعضې خلک دا د استعمالی او بعضې خلک د ته دی وایي، یعنی څوک د دې پروناونسیشن دی کوي او څوک د دې پروناونسیشن د کوي. نو آیا دا ولې؟ په یاد ساتئ که چېرته زموږ سره د د نه پس THE د دې نه پس زموږ سره یو ورډ په واول ساوند باندې شروع شي نو هغه به بیا مونږه دی وایو، او که چېرته د THE د دې نه پس زموږ سره یو ورډ په کانسوننټ ساوند باندې شروع شي نو دا د به بیا مونږه د وایو. زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي. فار اگزامپل که زه ووایم چې لکه څنګه چې عمران خان وایي one is the holy Quran، یو قرآن پاک دی، and the other is the personality of the Prophet صلی الله علیه و آله وسلم، او بل د نبی صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت دی. one is the holy Quran، نو دلته د د نه پس ایچ راغی، holy قرآن راغی، نو دا خو چونکې کانسوننټ ساوند دی نو په دغه وجه عمران خان وویل چې د one is the او بیا د دې نه نیکسټ ورډ هولي قرآن، نو هولي قرآن شروع کیږي د ایچ نه، نو په دې وجه اولنی THE د ووایه one is the holy قرآن، او بیا نیکسټ جمله وایي the other is the personality، نو دا بل دی ووایه دی، دا ځکه دی ووایه چې د دې نه نیکسټ ورډ چې کومه دی هغه آدر دی او آدر شروع کیږي اولنی لیټر دی او. زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. په آسانو الفاظو کې که کله زموږ سره د یا د دی نه پس واول ساوند شروع کېده نو بیا به مونږ دغه د دی وایو، او که کله زموږ سره د یا د دی نه پس کانسوننټ ساوند شروع کېده نو بیا به مونږ دغه د هم د وایو. زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې انډیفینیټ آرټیکل زده کړو
چې انډیفینټ آرټیکل څه ته وایي. انډیفینټ ویل کېږي غیر واضح ته، غیر مقرر ته. او انډیفینټ آرټیکلز زموږ سره دوه ورډز دي، یو ای دی او یو ان دی. نو ګرانو کتونکو دا استعمالیږي، یعنی ای او ان استعمالیږي. دی یوز فار جنرل اور نان سپیسیفیک ناون. دا استعمالیږي د عام نومونو دپاره او هغه نومونه چې هغه نان سپیسیفیک وي، ناخاص وي. نو د دې دپاره بیا مونږه ای او ان استعمالو. اوس راځئ چې د ټول نه اول ای زده کړو چې ای مونږ کوم ځای کې استعمالو او د هغې نه پس بیا مونږه ان هم زده کړو. نو په یاد ساتئ A is used before consonant sounds. A استعمالیږي د consonant sounds نه مخکې. کله چې زموږ سره consonant sounds وي لکه B شو، C شو، D شو، F شو، G شو، H شو، I نه دی، J شو، K شو، L شو، M شو، N هم نه دی، O هم نه دی، P شو، Q شو، R شو، ایس شو وغیره وغیره. دې ته ویل کېږي کانسوننټ، یعنی د ای ای آی او یو نه علاوه چې څومره هم د انګلیش الفابیټس دي نو دغې ته ویل کېږي کانسوننټ. نو ای استعمالیږي د کانسوننټ ساوندز نه مخکې او د دې اصل کې د ای او د ان په اصل کې په پښتو کې معنی ده یو. لکه بعضې ټایم کې مونږ وایو ون ډاګ یو سپی یا ون بک یو کتاب. نو بالکل مونږ ویلی شو a dog یو سپی، a book یو کتاب. او دغسې مونږ وایو one apple یوه مڼه، one egg یوه انډه. نو د دې په ځای باندې بالکل مونږ ویلی شو an apple یو مڼه، an egg یوه انډه. نو د دې اصل کې معنی ده یو. نو ای مونږ استعمالو د کانسوننټ ساوندز نه مخکې. لکه فار ایگزامپل که زه ووایم چې ما یو سپی ولیده نو د دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي I saw a dog. نو دلته ما د ډاګ نه مخکې آ ولګاو ځکه چې ډاګ شروع کېږي په ډي باندې او ډي زموږ سره کانسوننټ لیټر دی. نو I saw a dog ما یو سپی ولیدو. نو آ به مونږ استعمالو د یو سینګولر ناون نه مخکې. یو ځای کې زموږ څه په یو سنټنس کې زموږ سره یو ناون راغلی وي، یو نوم راغلی وي او هغه نوم سینګولر وي، نو بیا به د هغې نه مخکې مونږ ای استعمالو. خو بل قانون یې دا دی چې دغه سینګولر ناون شروع به زموږ سره د یو کانسوننټ لیټر نه شوی وي. لکه څنګه چې تاسو دا اګزامپل زده کړه چې I saw a dog ما یو سپی ولیده. نو دلته ما ای ځکه استعمال کړو. یو بل اګزامپل به داسې فار ایگزامپل که زه ووایم چې she is a teacher. د she is a teacher مطلب دا دی چې هغه یو استاد ده. نو ټیچر خو زموږ سره یو ناون دی، یو نوم دی او د دې نه مخکې ما ای ولګاو. ای مې ځکه ولګاو چې ټیچر زموږ سره د یو کانسوننټ لیټر نه شروع شوی دی. ټیچر زموږ سره د ټي نه شروع شوی دی او ټي بالکل یو کانسوننټ لیټر دی. نو دې نه مخکې به مونږه ای لګو. she is a teacher هغه یو استاد ده. یو بل اګزامپل به داسې وي he bought a car هغه یو ګاډی واخیست. نو دلته د کار نه مخکې ما ای ولګاو ځکه چې کار یو سینګولر ناون دی او کار شروع شوی دی د کانسوننټ لیټر نه، نو ځکه ما ای ولګاو. he bought a car مطلب یې دا دی چې هغه یو ګاډی واخیست. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په د او په ای باندې پوه شوي چې د کوم ځای کې استعمالیږي او ای کوم ځای کې استعمالیږي. د استعمالیږي د یو سپیسیفیک او یا پارټیکولر ناون نه مخکې او ای استعمالیږي د کانسوننټ ساوندز نه مخکې. او اوس راځئ چې په دریم نمبر باندې ان هم زده کړو چې ان په کوم ځای کې استعمالیږي او بیا د هغې نه پس 7 کامن مسټیکس چې هغه خلک په آرټیکل کې کوي هغه هم زده کړو. یعنی هغه عامې غلطیانې چې زیات خلک هغه په آرټیکل کې کوي هغه هم زده کړو. نو په دریم نمبر راځئ چې ان هم زده کړو. ان is used before vowel sounds. لکه څنګه چې د دې نه مخکې مونږ زده کړه چې ای استعمالیږي د کانسوننټ ساوند نه مخکې، نو دغسې په دریم نمبر باندې اوس زده کوو چې ان استعمالیږي د واول ساوندز نه مخکې. خو اوس واول
څه ته ویلی کېږي. واول دغه 15 الفابیټس دي A E I O U. دا 15 لیټرز چې کوم دي، دا 15 الفابیټس چې کوم دي، د دې نه مخکې مونږه ان استعمالو. یعنی که چېرته زموږ سره په یو سنټنس کې ناون راغلی و او د هغه ناون شروع یعنی اولنی لیټر د دغه 15 لیټرز نه یو و، د دغه 15 الفابیټس نه یو و، یعنی A و E و I و U و او O و، نو بیا به د هغې نه مخکې مونږه ان لګو. فار ایگزامپل که زه ویم چې he is an honest man، نو د he is an honest man مطلب دا دی چې هغه یو ایماندار سړی دی. دلته هم په پښتو کې د دې جملې مطلب دا دی چې هغه یو ایماندار سړی دی، خو دلته ما ونه لګاو، یعنی دلته ما ونه لګاو چې he is a honest man. دلته ما ځکه ونه لګاو چې د دې شروع زموږ سره د واول ساوند نه شو ده. بلکل دلته ایچ راغلی دی، خو په دې کې ایچ سایلنټ دی او دا honest دا د واول ساوند نه شروع کیږي، نو دلته به مونږه ان لګو. he is an honest man، هغه یو ایمانداره سړی دی. یو بل اگزامپل به داسې وي I ate an apple. د I ate an apple مطلب دا دی چې ما یو مڼه وخوړه، ما یو سیب وخوړ. نو دلته ما ان ولې ولګاو؟ دلته زه ولې نشم لګولی؟ زه داسې ولې نشم ویلی چې I ate a apple؟ بلکل په دې کې نه لګیږي، دلته ان لګیږي، ځکه چې ایپل زموږ سره یو ناون دی او د هغې اولنی لیټر هغه ای دی او ای زموږ سره بلکل واول ساوند دی. نو تاسو ته ما وویل که چېرته زموږ سره واول ساوند و نو بیا به د هغې نه مخکې مونږه ان لګو. نو I ate an apple مطلب دا دی چې ما یو مڼه وخوړه. او په آخري نمبر she is an engineer. د she is an engineer مطلب دا دی چې هغه یو انجینیره ده. دلته ما بیا ان ولګاو، مې ونه لګاو، داسې مې ونه ویل چې she is a engineer، ما وویل she is an engineer. نو ان مې ځکه ولګاو چې انجینیر زموږ سره یو ناون دی او د دې اولنی لیټر دا ای دی، یعنی دا د ای نه شروع شوی دی، نو ما ځکه د دې نه مخکې آرټیکل ان ولګاو. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ان او په د باندې پوه شوي یئ چې د مونږه د سپیسیفیک یا د پارټیکولر ناون نه مخکې استعمالو، مونږه د کانسوننټ ساوندز نه مخکې استعمالو او ان مونږه د واول ساوندز نه مخکې استعمالو. او اوس راځئ چې په آخري نمبر باندې 7 هغه کامن میسټیکس زده کړو چې هغه زیات سټوډنټان کوي کله چې هغې د آرټیکل استعمال کوي. هغه کومه دي؟ په اولني نمبر باندې یوزینګ A instead of N. دیو د N په ځای باندې A استعمالوي. لکه څنګه چې مونږ ویل he is an honest man، هغه یو ایماندار سړی دی، نو دیو د N په ځای باندې استعمالوي A، هغه وایي he is a honest man. نو دا بالکل غلط دی، دیو د N په ځای باندې A استعمالوي. نو بالکل دې ته پکې خیال کوئ چې د A په ځای به ان نه استعمالوي او د ان په ځای به ا نه استعمالوي. تاسو به د دغه ناون اولنی لیټر ته ګورئ. نو په اول نمبر دی استعمالوي د ان په ځای باندې ا، او په دویم نمبر چې کوم کامن میسټیک کوي نو دیو د ا په ځای باندې ان استعمالوي. په اولنی نمبر باندې د ان په ځای باندې ا استعمالوي، په دویم نمبر د ا په ځای باندې ان استعمالوي. لکه فار ایگزامپل دی وایي she is an teacher. نو she is an teacher نه، د ا په ځای باندې به ان نه استعمالوي، دا به وایي she is a teacher. she is a teacher مطلب دا دی چې هغه یو استاد ده. خو ګورئ دا یو خبره په یاد ساتئ چې یوازې دا یو دوه اگزامپلز نه، لکه پهله چې ما وویل he is an honest man او په دویم نمبر مې وویل چې she is a teacher. همیشه دپاره به تاسو د ناون اولني لیټر ته خیال کوئ چې دا واول ساوند دی او که نه دا کانسوننټ ساوند دی، نو د هغې مطابق به تاسو ا او ان لګوئ. په دریم نمبر چې خلک کومه غلطي کوي نو دا یوزینګ د with general nouns، د استعمالوي د جنرال ناون سره، د عام نومونو سره. لکه هغې وایي the dogs are faithful animals. سپي دا ډېر زیات وفادار ځناور دي. the dogs are faithful animals. نو dogs خو زموږ سره یو
خاص نوم نه دی، یو سپیسیفیک یو پارټیکولر ناون نه دی، دا خو زموږ سره یو عام نوم دی. نو په یاد ساتئ دا جمله به داسې نه وایي چې the dogs are faithful animals. دلته به وایي dogs are faithful animals. ماتې د کټ که ځکه چې dogs سپیسیفیک نه دی. دا به وایي د دې صحیح طریقه داسې ده dogs are faithful animals. سپي ډېر زیات وفادار ځناور دي. نو په یاد ساتئ د به په هغه ځای کې نه استعمالوئ کله چې هم د یو عام خبرې د یو عام سیز په اړه خبره کوئ، یعنی د یو عام ناون په باره کې خبره کوئ. او په څلورم نمبر چې کومه سټوډنټس غلطي کوي نو دا میسنګ آرټیکل بفور سینګولر ناون. آرټیکل کومه چې موږ اوس زده کړه ا ان دا د سینګولر ناون نه مخکې میس کوي، یعنی نه یې لګئ. زموږ سره په جمله کې یو سینګولر ناون راغلی وي، یو سینګولر نوم راغلی وي او هغه د دغه سینګولر ناون نه مخکې آرټیکل استعمال نه کوي. آیا که هلته ا راځي، که هلته ان راځي او که هلته د راځي، خو دا به دغه درې واڼو کې یو هم نه استعمالوي د سینټنس مطابق، د ناون مطابق. لکه دی وایي I bought book yesterday. دا I bought book yesterday مطلب دا دی چې ما کتاب واخیست پرون. نو دا غلط دی ځکه چې په دې سنټنس کې زموږ سره بوک راغلی دی او بوک زموږ سره یو سینګولر نوم دی، یو سینګولر ناون دی. نو په کار ده چې د دې نه مخکې آرټیکل ولګي، که هغه د راځي، که هغه ا راځي او که هغه ان راځي، خو چې د دې نه مخکې آرټیکل ولګي. د دې صحیح طریقه داسې ده I bought a book yesterday. په اولني سنټنس کې نو د بوک نه مخکې او په صحیح طریقه په دویم سنټنس کې د بوک نه مخکې ما صرف او صرف ا ولګاو او هغه داسې دی I bought a book yesterday. نو په یاد ساتئ چې دا غلطي به نه کوئ، یعنی د یو سینګولر ناون نه مخکې به تاسو د آرټیکل استعمال هرګز نه پرېږدئ. دې ته به خیال کوئ. په پنځم نمبر چې کومه سټوډنټس غلطي کوي نو یوزینګ the with names. د استعمال کوي د نومونو سره، د انسانانو د نومونو سره د استعمال کوي. هغې ووایي دی علی از مای فرینډ. نو د انسانانو د نومونو سره به تاسو دی نه استعمالوئ، ټیک ده. او که هغه د جناورو نومونه ولې نه وي نو د انسانانو د نومونو سره به تاسو دی نه استعمالوئ. تاسو به داسې نه وایئ چې دی علی از مای فرینډ، علی زما فرینډ دی. د انسانانو د نومونو سره به د نه استعمالوئ، دا به وایي علی از مای فرینډ، جاست علی زما ملګری دی، علی از مای فرینډ. نو په یاد ساتئ ډونټ یوز د بفور پیپلز نیمز. د انسانانو د خلکو د نومونو نه مخکې به د نه استعمالوئ. او په 6 نمبر چې کومه کامن میسټیک سټوډنټس کوي نو هغه داسې دی یوزینګ ا ان with plural nouns. دغه ا او ان تاسو ته چې ما څنګه د ویډیو په سٹارټ کې ویل چې د دې مطلب دی د ا مطلب هم دی یو او د ان مطلب هم دی یو، یعنی یو سپی، یو پیشو، یو سکول، د دې یو مطلب دی. نو دلته په 6 نمبر میسټیک کې وایي چې د پلورل ناونز نه مخکې به تاسو ا او ان نه استعمالوئ. لکه اکثر خلک وایي I saw a boys in the park. I saw a boys in the park. نو په یاد ساتئ د پلورلز ناون نه مخکې به د ا او د ان استعمال نه کوئ. چېرته چې زموږ د سینګولر ناون د هغې نه مخکې به مونږ د ا او د ان استعمال کوو. دا سنټنس صحیح داسې دی I saw boys in the park، یعنی ما بالکل د ا ان استعمال ونه کړ ځکه چې دلته پلورلز ناون دی نو ما بالکل د ا او د ان استعمال ونه کړ. ا ان می بالکل د سنټنس نه لرې کړه. او صحیح سنټنس داسې دی I saw boys in the park. ما هلکان په پارک کې ولیده. نو چې کله زموږ سره پلورل ناون راشي نو بیا مونږ د ا او د ان استعمال نه کوو. او په آخري نمبر باندې په 7 نمبر باندې زیات سټوډنټس دا مسټیک کوي چې not using the with unique things. د نه استعمال دی یونیک سیزونو سره، د نایاب سیزونو سره. تاسو ته ما ویل چېرته چې زموږ سره نایاب سیز وي، نایاب یونیک ناون وي نو د هغې نه مخکې به مونږ د استعمالو. نو هم په 7 نمبر مسټیک کې وایي چې تاسو به د یونیک سیز نه مخکې خامخا د استعمالوئ یا به دی استعمالوئ. لکه څنګه چې مونږ زده کړه د sun is hot، نور ډېر زیات ګرم دی. نو دا سنټنس زیات خلک وایي sun is
hot just صرف وای sun is hot دا غلط دی. په یاد ساتئ د یونیک سیز نه د پارټیکولر خاص سیز نه مخکې به مونږه خامخا د استعمال کوو. دا به مونږ داسې نه وایو چې sun is hot، دا به مونږ وایو the sun is hot، نور ډیر زیات ګرم دی. نو use the with unique things، د استعمال کوئ د یونیک سیزونو سره لکه د سن، د مون، د ارض وغیره وغیره. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او څنګه چې مونږ د ویډیو په سټارټ کې ویل چې آرټیکل د پارټس آف سپیچ یو حصه ده، یعنی ناون، پروناون، ایڈجیکټیو، ورب، ایډورب وغیره وغیره. نو په دې باندې مونږ هم په ډیټیل سره ویډیوز جوړې کړي دي. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو ناون زده کئ، ناون ځان له یو بل هغه ټاپک دی په 2 غنټو کې نه کلیر کیږي. دغسې پروناون ځان له یو بل هغه ټاپک دی په 2-3 ورځو کې نه کیږي. که چېرته تاسو دغه زده کول غواړئ په ډیټیل سره په یو داسې طریقه سره چې په هغې کې د دغې نه علاوه نور هیڅ هم نه، تاسو به د یو پروفیسر نه په انګلیش کې چې ډېر زیات ایکسپرټ وي، تاسو به د هغه د خولې نه هم بیا په ناون، پروناون او په پارټس آف سپیچ کې بله نوې خبره وانه ورئ. په داسې طریقه باندې به زده کوئ. نو که چېرته تاسو دغه زده کول غواړئ نو د هغه ویډیوز لینک به زه تاسو ته هم په کمنټ سیکشن کې پرېږدم. تاسو بالکل د هغې نه دغه هم زده کولی شئ، یعنی تاسو د هغې نه بالکل ناونز، پروناون او څومره چې پارټس آف سپیچ دي دغه هم زده کولی شئ. او ګرانو کتونکو که چېرته ستاسو ویډیو خوښه شوي وي نو هم په دې ځای ورسره ویډیو له یو لایک ورکړئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو داسې قسم له انفارمیټیو ویډیوګانې وګورئ، تاسو داسې قسم له انګلیش په پښتو کې په خپله مورنۍ ژبه کې او هغه هم صرف او صرف په 2 میاشتو کې زده کوئ، نو بیا هم په دې ځای زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او ها بله خبره، که چېرته تاسو انګلیش سره ریلیټډ په یو ټاپک کې کنفیوز یئ، لکه څنګه چې آصف خان کمنټ کړی و او موږ د آصف په فرمایش سره صرف او صرف دا ویډیو جوړه کړه، تاسو هم دغسې کنفیوز یئ نو تاسو هم یو کمنټ وکئ او انشاءالله زموږ نیکسټ ویډیو به هم ستاسو په فرمایش سره وي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.